درنو لیدونکو السلام علیکم. شبنم دوران پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي نن په کابل پوهنتون ته د ښځینه استادانو د تللو مخه نیول شوې ده. دا موضوع باید رسنیزه کړای شي تر څو دا په ډاګه شي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نظر هیڅ بدل شوی نه دی او د هرې ورځې په تیریدو سره د ښځو د فعالیتونو مخه نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په کابل کې د ښځینه معترضانو مظاهره ترسره شوله چې طالبانو له سخت برخورد سره مخ شوه او په بد چلند باندې واوښتل او ښځې ووهل شوې او وډبول شوې. بلخوا د ازبکستان د افغانستان اسلامي امارت له سرپرستی موقت ادارې هرکلی وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سرپرست حکومت جوړېدو هرکلی کوي. د یاد وزارت په خبره ازبکستان په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تازه اعلان شوي کابینې پر وړاندې په جوړېدو خوښ دي او دوی ورسره بشپړې همکارۍ ته هم چمتو دي. تر دې وړاندې د امریکا په ګډون څو نورو هیوادونه هم پرې مشروط غبرګونونه ښودلي وو. بلخوا په هیواد کې د طالبانو د نوي حکومت پر ضد او ملاتړ د ښځو لاریونونه نن هم دوام درلود. په کندوز ښار کې ښځو لاریون کوونکو د نوي حکومت پر ملاتړ شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل چې موږ په هیواد کې د وینو تویېدو پر ضد او په اوسني نظام کې ځان په امن کې بولو او ملاتړ یې کوو. دغه راز بیا په بدخشان کې یو شمېر ښځو د نوي حکومت خلاف لاریون کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.